الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زمار دین اسلام محترم و معزز و مسلمانان ورونو، سلسله شروع چې په نننی درس کې د الله عز وجل په مهرباني باندې منګ با د حدیث متواتر او د خبر واحد لغونته کې وضاحت وکړو او بیا به دا تاسو ته وښیو چې دا اصطلاح چا جوړه کړې ده او منکرین د احادیثو د دې اصطلاح نه څومره فائدہ اخلي او څومره دا استعمالوي او څومره په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ړنګوي. عام طور سره تاسو ګورئ د اصول حدیثو په کتابونو کې دا بحث راوړی دی، لکه ابن حجر رحمه الله په نزهه کې دا بحث راوړی دی چې را خبر په نسبت د رسیدلو باندې منګ ته که چرته د دې طرق غیر محصور په یو عدد معین دا متواتر شو او که چرته د دې طرق محصور شمار معلوم و دې ته احاد ویل کېږي. یعنی حدیث په دوه قسمه باندې، یو ته خبر متواتر و یو ته خبر احاد وی، خبر واحد. خو اکثر محدثین چې کله دا اصول حدیث په کتابونو کې د ذکر راغلی نو هغې دا ویلی دي، لکه علامه ابن حجر رحم الله خپله نزهه کې وایي چې دا د علم حدیث د بحث د مباحثو نه دی. ګوره اصل کې دا زمونږ په فقهاو کې راننوتی دی چې کله موږ او تاسو تاریخ وګورو او پام وکړو دې طرف ته او د دې مطالعه وکړو نو بیا موږ ته پته لګي چې لکه دا تقسیم چا کړی دی او څنګه راننوتی دی. اول لغونته کې وضاحت دی دا وایي چې حدیث په طریقه د را رسیدلو باندې موږ ته په نسبت د را رسیدلو موږ ته په دوه قسمه دی، یو ته متواتر وایي او یو ته خبر واحد وایي. د متواتر تعریف دا کوي چې ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، چې روایت کړي عدد کثیر او عادت محال غني راجمه کېدل د دومره خلکو په دروغو باندې چې یاره دومره خلک په دروغو نه راجمه کېږي. یعنی د متواتر څلور شرطونه ذکر کوي. اول دا چې عدد کثیر به نقل کړي، دویم دا چې دا کثرت به په ټولو طبقاتو د سند کې موجودي، مثلا صحابي یو طبقه، تابعی بله طبقه، تبع تابعی بله طبقه. دریم دا چې عادت به محال ګڼي د دې راجمع کېدل د دې توافق په دروغو باندې. او څلورم دا چې مستند د خبر د دې بحثي لکه سمعنا رأینا لمسنا، نو بیا د دې حکم دا بیانوي چې حکم د دې هغه دا دی چې یفید العلم الضروري ای العلم الیقینی، دا علم یقینی پیدا کوي. یعنی خبر متواتر دا څه شی دی؟ یقینی دی. د دې بالمقابل اخبار احاد دی. احاد جمع ده احد په معنا د واحد. خبر واحد هغه ته وایي ما یرویه شخص واحد، یا اصطلاح کې دي ته وایي هو ما لم یجمع شروط المتواتر، چې د متواتر شروط پکې نه راجمع شوي. نو د دې حکم دی دا ذکر کوي چې دا مفید د علم نظری دی.
نو دا وای چې خبر متواتر یقینی او خبر واحد ظنی دی. او دا وای چې یاره په دې کې خبر واحد کم ځکه به خبر واحد باندې عمل کېدلی شي او په کم ځکه به نشي کېدلی. به دې فرق کوي چې یو احکام دي او عقاید دي. احکامو کې په دې باندې عمل کولی شي او په عقایدو کې به نشي کولی. به د دې نه وروسته د علماو په دې کې ډېر اقوال دي، لیکن محترم و عزتمندو که چرته منګ او تاسو لغونته کې تاریخ وګورو چې دا اصطلاح چا جوړه کړل ده، دا اصل کې د قدریو معتزلهونه د هغه خلکو نه دا تقسیم شروع شوی دی. حتی چې زمونږ په مسلمانانو کې په فقهاو کې اصولینو کې محدثینو کې دا راننوتی دی. دا وجه ده که تاسو وګورئ د فلاسفو د مناطقو په کتابونو کې هغوی په دې باندې بحث کړی دی. د شیخ ثناءالله حافظ ثناءالله زاهدی رحمه الله کتاب احادیث الصحیحین بین الظن والیقین 153 صفحه کې هغه وایي ان المتواتر ليس باختراع او اصطلاح للمسلمين. دا د مسلمانانو اختراع نه ده، نه د مسلمانانو اصطلاح ده. بيسوي ان المتواتر بتعريفه المختلفة واحكامه وشرائطه الاختلافية المذكورة في كتب الاصوليين وغيرهم ليس هو مما اكتشفه او ابدعه العلماء المسلمون اولا او اصالا. اول دا اصطلاح د دې دا کوم شرایط احکام دا مسلمانانو نه دی ایجاد کړي. ولا ان هذا اللفظ بحكمه واقسامه وبمتعلقاته الاصطلاحية الاخرى كلها او بعضها كان موجودا متعارفا معتدا به ومحكوما اليه في عهد النبوة. رسول الله په زمانه کې دا نه ولا في عهد الصحابة والتابعين ولا بمقتضى الشرع، شریعت هم د دې تقاضا نه کوي، ولا بمقتضى اللغة، لغت هم د دې تقاضا نه کوي، ولا بمقتضى العقل، عقل هم تقاضا نه کوي، فطرت هم نه کوي، ولا بدلالة العرف والعادة. بیرسته سوی ولا أن المسائل الدينية الخبرية منها والإنشائية العقدية منها والعملية كانت تحلل أو تعلل بناء على مصطلح التواتر والأحاد عندهم، بل أصل هذا التقسيم من اختراع الفلاسفة. دا فلاسفه جوړ کړی دی. ولم يعم ذكره وينتشر في الأبحاث الإسلامية والمواضع الدينية والمناقشات العقدية إلا بعد أن ترجمت كتبهم وانتشرت بين المسلمين. کله چې د فلاسفو کتابونه ترجمه شو د هغې نه وروسته دا په مسلمانانو کې دا مسله راخوره شوله او دا بس مسلمانانو د دې اصطلاح استعمال وکړ. بیا څه وایي کتابونه د فلاسفو د څلورو قسمو نه بحث کوي اجمالا، ریاضیات او طبعیات او الهیات او منطقیات. ډیر وضاحت یې پې کړی دی او د هغې سره د حوالې مو ورکړي دي. وایي دا خبره که تاسو ګورئ تفصیل سره شفاء المنطق د ابن سینا کې، د برهان په قسم کې 80 صفحه کې، دارنګ شمسیه سره د شروحونه په 309 او 308 صفحه، دارنګ نور کتابونه د منطق که تاسو وګورئ نو تاسو ته به پته ولګېږي چې دا اصطلاح چا جوړه کړې ده او په دې اصطلاح کې غرض څه دی. محترم مسلمانانو که تاسو سوچ او فکر وکئ چې دی دا وایي حدیث په 2 قسمه متواتر او خبر واحد، او متواتر مفید د یقین دی او خبر واحد مفید د
ځوان دی. نو اولنۍ مسله دا واورخه چې په دې خبره باندې د ټولو مسلمانانو د صحابه او تابعین او د هغې نه وروسته محدثین او فقها او اصولینو په دې باندې اتفاق دی چې خبر واحد چې ثقه یو خبره نقل کړي د ثقه نه، نو دا حجت دی. ګورخه خبره باندې پوه شوي که نه؟ نو دلته چې دیو دا خبره کوي چې یاره یو مفید د یقین او دا بل مفید د ظن، نو کم چې احادیث متواتره دي دا خو چند حدیث دي که نه، علماو یو څو حدیث ښودلی دي، او اخبار احاد خو ټول دي. نو سوچ وکړه ته یې په ټول دین باندې بدګمانه کړلی چې ستا دین څه شی دی؟ شکی دی. خبره باندې ورسېدی که نه؟ ځکه خبرې کم چې حدیث متواتر دا خو لږ دي، او کم چې خبر واحد دا خو ټول دي، نو ته یې په هغه ټول باندې بدګمانه کړی. ګوره نو منکرین د احادیثو د دې خبرې نه ډېره فایده اخیستې ده د پاره د رد د احادیثو. حالانکه چې دیو دا کومه اصطلاح ایجاد کړې ده، دی چې دا وایي چې یاره په خبر متواتر کې 4 شرطونه دي. یو دا دی ان یرویه عدد کثیر، عدد کثیر به نقل کړي. دویم ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. دریم ان تهيل العادة تواطؤهم على الكذب. څلورم دا دی چې ان یکون مستند خبرهم الحصه. په دې 4 شرطونو باندې دی یو متواتر نشي ښودلی. دا 4 شرطونه پکې راته پوره کې خبره باندې ورسېدې که نه؟ په دې یو متواتر هم ښودلی نشي. ګوره په دې وجه باندې ابو المظفر سمعانی رحمه الله په هغه چا باندې رد کړی دی چې هغه د خبر واحد او د متواتر فرق کوي، او دا وایي چې هلکه یو مفید د عمل او د یقین دی او دا بل نه دی. د هغه دا قول په کتاب الحجه کې ذکر دی، 2 جلد 215 کې. هغه وایي رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. د بدعتیانو د دوکبازۍ سر د حدیثو د رد دپاره هغه دا دی چې دیو څه شی کوي؟ حدیث 2 قسمه ته تقسیم کړلی چې هلکه یو متواتر دی او یو خبر واحد دی، یو مفید د یقین دی او بل چې دی هغه مفید د ظن دی. نو وای فنقول وبالله التوفيق. بيسوي إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العمل بما سبيله العلم. خو چې کله یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح شي، ثقات یې نقل کی، خلف د سلفونه امت قبول کړی، دی باندې عمل واجب دی. بیا څه وایي؟ هذا قول عامة اهل الحديث والمتقنين. دا قول د عام محدثینو او دا هغه خلکو دی چې هغه مضبوط دي، من القائمين على السنه، په سنت باندې ولاړ دي. بیا څه وایي؟ وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء. وإذا خبر السوكي دا قول چې خبر واحد مفید د یقین نه دی او خامخا به دا په طریقه د تواتر سره راغلی. هغه څه وایي؟ وشيء اخترعته القدرية والمعتزلة. دا چا ایجاد کړي؟ قدرية ومعتزلة. وكان قصدهم منه رد الأخبار. دا دیو مقصد پدې کې څه شو؟ دا حدیث رد و. وتلقفه منهم بعض الفقهاء. دا دین بیا راواغست بعض فقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم. هغه چا راواغست چې د هغې
شهرت نو په علم کې، وقدم ثابت مضبوط قدم په علم کې نو، ولم يقفوا على مقصودهم هغه خبر نو د دې په مقصد باندې من هذا القول د دې قول نه چې دا هغه مقصد په دې قول کې څه شو انکار د حدیثو. دا خو انکار حدیث ته یو دروازه کلاو کړله. لہذا محترمو مسئله دا ده چې اصل کې دا تقسیم چرته د سلفونو نه دی نقل چې یاره حدیث دا دی په دوه قسمه چې یو متواتر یو خبره واحد، بلکې دا د فلاسفهونه او به په مسلمانانو کې رانوته دی، او دا به د هغې نه وروسته قدریه او معتزله او دا کم چې منکرین د حدیثو جهمیه دیو به دا راغستی دی او دا استعمال کړی د دې دپاره چې په دې باندې احادیث صحیحه اغرت کی. نور په دې باب کې به ان شاء الله تعالی منګه اقوال د علماو ذکر کو چې مخکینو محدثینو کما کارکردګي وسه طریقه یو هغه دا ویل چې ثقه نه روایت نقل کې بس دا قبول دی یقیني دی دې کې به شکونه نشته ده. ان شاء الله تعالی راتلونکو دروس کې به منګه د علماو دغه اقوال ذکر کو او دا خبره به ذکر کو چې احادیث د صحیحین او د بخاری او د مسلم دا یقیني دي، او په دې باب کې به د ډیرو علماو د مخکینو سلفو او دارنګه د شوافعو د حنابلو د علماو نه د مالکیانو نه د حنفیانو اقوال په دې باب کې به ان شاء الله د هغې د غټو علماو ذکر کو چې حدیث د صحیحینو دا یقیني دي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.